گلی نه ورته ویل کېږي ته ګولۍ وه که ګلۍ وه ګلۍ و دا السلام علیکم خدای دې راوړې وطن واله ډېره بخیره ساج تېر دی طبیعت چې رستا دی شکر د کرایه ده زړه ته مې نه لوېږي ته وګوره دا خوا وګوره څنګه راغلې بلنډ واله سره زړه ته نه لوېدل ما چې ته چې راسې په څو شل که پنځه ویشت کاله یې ډېر ولا هلته پیدا سوی یم دا یم پسې راغلی سولم دا دې ماشاءالله ژر مې پسې راغله راځوان سولم بیخي وویل زه چې راغلی یم سره لیدلې ونه وه دوه درې کاله مخکې ما نیکه زه ته لوېدل ما سره دې خوا دلته پیدا سوی چیرې راځي دې یا چیرې مې د بل ملکو نه دی نه سره کېدلی یو حوض ماوز مو نه معلوم دلته یا دا خبرې پسې پرېږده حوض ماوز حوض نه ورور چې افغانستان ته راغلې دلته بالا قرار سرای ورته وایي حوض ماوز یې پسې علاقه حوض چشتی ته ایله انګلیش مه کاروه پښتو دي ته اوس پښتو شرمایه که ته چا وروره موږ ګرده په حوض مشهوره کړې دی موږ حوض پېژنو موږ سرای دلته نه پېژنو حوض نه دی دا چې دی سرای ورته وایي دلته افغانستان کې نه دی کور ته نه دی سرای یا کور ته استعمالوای او داسې حوض را پیدا کړه چې دا ګلې نه کې غټې نه دی دلته خو دا ګلې ځینې ځای بردارې ځینې کوچنۍ هلته خو موږ پتنګ و ګلې مخته یو دلته کې برداره ګلۍ داسې یو ګلۍ ولې را وګورم ورجانه ګلۍ نه کوڅه څه شی کوڅه څه شی کوڅه دا زما نه زده کېږي زما دا ګولۍ نه ورته ویل کېږي ته ګولۍ وه که ګلۍ وه ګلۍ و دا ګولۍ ته سره پر کوڅې باندې ګولۍ ده که ګلۍ ده ګلۍ موږ ورته وایو دا نه کوڅه ورته وایي کوڅه ښه و دغه دا بیا اوس نوي نومان ته ماته را پکې شولی نه دا غیر چې افغانستان ته راغلی دغه دا ګلۍ ملۍ و دغه حوض موز و دا فیوچر میوچر دا ګره او بیا دلته دغه ټرماټر داسې کرلي هلته بیخي وروره جانه دا ښه دغه و چې څه درته ووایم دا ټرماټر دلته څه کرئ که څنګه دی هلته خو موږ وایو څه ورته وایم دی څه راته وایي وروره ټرماټر دی که چشتي دا مور ته وایه ټرماټر نه رومیان څه شی رومی نه رومیان رومی خو ورته وایي رومیان دا ټرماټر و دغه چې دا پرېږدي والا چې افغانستان ته راغلې ټرماټر پرېږده څه شي به ورته وایه څه شي به ورته وایه رومی کور دی وه دا رومیان اوس ما نه ټرماټر لفظ معلوم دا خو زما خدای ته موږ ډېر لوېدلي اوس به موږ سکوټر انډواله سکوټر مالته مو رانیوئ داسې مو انډواله طبیعت په سم و داسې ښایسته سکوټر و په دا کډه مټه کې مو سره راواړې اوس چې وګورې شاو مخې نه معلومېږي سکوټر دنیا کې وپېژنې چې دا د هغه سکوټر اوس ورجانه سکوټر به نه ورته وایه سکوټر دی که سکوټر دی و دا زما خو نوم لا نه زه دا به نه ورته وایه ته وایه ښه هغه ورته وایه موټرسایکل څه شی موټرسایکل و دغه ورته وایه ښه و دا ورته وایه دغه مان چې دا پرېږده والا موټرسایکل ګوره موټرسایکل ورته وایه دا سکوټر دی و حوض دی فیوچر دی راتلونکی به ورته وایه ګوره فیوچر نه وي اوس چې وایه دغه هلک چې ښه فیوچر لري دا پرېږدې آینده به دغه هلک چې زما د اولادو دپاره به سکول څنګه شي سکول دلته ژینجې ستا که نشته اوس ته څه وایه دا اوس پښتون سړی نیمه انګلیش وایي خو همدغه مو ژبه د ورور جانه ګره بس نیمه انګریزي د نیمه پښتو سره ګډه کړې ده موږ سکول نه مکتب ښه څه شی مکتب ورته وایه ښه پر دې بل وایي مکتب نه مکتب مکتب و مکتب دغه به پرېږدې ته وایه ښه سکول مول چې دی دغه پرېږدې ته وایه سکول نه ورته وایي ګوره پر دې ورور کړي بل وایي دغه لغاته ته کار کړي ولا زما صاحب یې دونه نه لجن در ماته وم دا به نو زه تا ته کښېنم سم دا په ورور جان ته ماته درس راکوې کله ګوښته خیر پروا نه کوي زه به دونه حوصله ورته وکړم کله ته دا یو د غاړه داسې به که یو لغات په ورځ کې زده کړه په کله زما ژبه اوس تاسې په دغه وګړي ستا څلور پنځه لغات زده کړه داسې ستا سره په ورځ کې داسې نه شته نه هر ځای کښېنې وه فیوچر دی و سکول یا بله انشاءالله نه وایم د خیره که د خدای رضا و داسې چې یو لغات راشي به زما یو شی زده کېږي و سکول و ټرماټر و ګلۍ و حوض و داسې شیان چې والته عادي وه دا ورور جان موږ داسې په عادي لاس کارو لکه تاسې اوس راته وایه تکتب دی چش دی دا و تکتب نه مکتب دی و پلان و بستان دی دا زما نه زده کېږي هم په کرار یو زده کوه ګوره یو زده کوه ښه لم پر اعصاب مه راټولېږه ما اوس دونه دماغ دیم نه ته وایه ښه و وروره ګوره یا درد نور و د وروره ښه په سمه پسې داسې نه راته وایه ګوره سمه ده ګوره وروره یو زده کوه ګوره مکتب نه دی سکول نه دی سکول څه شي وایي مکتب نه مکتب کور دی ودان دا ورته وایي اوس خو ماښام زما سره نه ځې موږ خو ماژر حق لرو چې ژوندی اوسې زه مالته دغه دی کور ته دغه نه وه ولګیتان نه وړم دا ولګیتان چې پسې راسته ده ولګیتان وړم دکان ته ورځم د ما ونې خولي ولګي داسې چې شوه شوی هغه مې هېر شو ولګي ته موږ چې شوی نو تا سره په دې نه خلاص چې ولګي ته موږ چې شوی بیا تاسو خو نه ماچس دی دست دی موږ ورته وایي دست
ماچس وګوره ولګیت دغه لغات بل مې ذکر ولګیت به تواشه ولګیت واست دغه به نور ته واست ماچس به نور ولګیت څه معنا ولګیت نه یا سوي داسې کې ورشو ور داس خلا داس چس خلا معنا چې په لاس کې جیونی داسې معنا لري دا اوس ولګیت ور لګیت معنا ور بلې دا به داسې معنا ورکوږي دا اوس زما تواشه سم د خدای ما سم شان ما سره ځي ځوندې وسه ګوره خواج بالا نشته تواشه او دا دغه صاحب پر ټول دانه یا یو ځان در نور ما خو نه بوجي او ته خبره سن کې دام په دغه ویل دغه انګلیش لغاتونه مکارو بلش افغانستان درایګره پښتو لغاتونه دا وایي دا سم کې سره خلاص تاسو په اجازه سم د خدای ما څخه